دا دلته ټولی جوړ شي ادبي ټولی خدای خبر چې څه ټولی دا پکې اکو بکو مونږ چې واړو مونږ به وایو چې اکو بکو سرسندکو غوا مې لاړه پتره پکو اباسین چپې چپې پکې ناسته درخان دا ټول ملک اکو بکو دی دا څه خیال لري اکو بکو راټول شوي دي مشاعره یې چې شاعران وله راغلي یو ځل زه ورپسې تلی وم چې تلی وم چې یو څو دچکې مې وله ورکړې اوس چې مشاعره یې راشي نو شاعران تپوس کوي چې دی خو به نه راځي که دی راځي نو موږ نه درځو تاسو شاعران یې تاسو شاعران یې دا ستاسو شعرونه ته وګوره شعر کتاب به ولیکي لخته هم د یو شاعر کتاب دی دا اندازه کوم شاعر رحمان بابا شاعر خوشحال خان خټکو شاعر حافظ دالپوري شاعر رمضانو دا شاعران زما عزیزانو رحمان بابا ډېر لوی سړی والله العظیم سواد د سیدو شریف سواد سے رحمت الله علیه به وی چې کاش چې په پښتو ژبه مونځ کېدی نو ما به د رحمان بابا په کلام مونځ کولی مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک د غرغشتو ما ته به کله نه یو قصیده و چې وبه مې ویله سترګو نه به دا د اوښې توی شو میاں زرگل اسیر مالټا 110 کاله عمر دی کله زه ورشم او څه اشعار ورته وایم نو هغه وایي زه اریان په دیم چې دې ملک کې دا دومره لوی علم چېرته و چې دې سړي کړی هغه مسلې نن د 1000 کاله مخکې امام غزالي نه دي حل کړي چې کومې مسلې د تصوف رحمان بابا په یو شعر کې حل کړي بس تاسو په ایمان د جومات کې چې ناست یې لرې به نه ځو چرته په یو ټکي پوهېږئ په یو ټکي هسې څه غوړ زیړ یئ چې راځئ لا د اسخاتر مم مګلي او څه چل دی جمعې مونځ ته را روان دی مسواک یې صوباړی په مونځ جیب کې ټومبلی دی او رانجې یې چولي دي او ګیره یې ګومنځ کړې ده په یو ټکي پوهېږئ یو ټکي